The blood heroes, every bit matters. الرحمن الرحیم په شروع په نامه در بیزو جلال چې خاص او ډیر بخښونکی مهرباني د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د خوږ در ملګری ته رما ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو ته ملګري کیو درمان سټوډنټ هاسټل کیو جي څنګه تاسو ته پته نوي کال 2021 کې شروع کیږي د هغې په سلسله کې د بلډ هیرو چې کم کمپین روان دی جي د 140 سټوډنټانو بلډ ټیسټینګ وشو نو دې په سلسله کې جي د درمان چې کم سټوډنټان دي هغه هم راغلي دي هغونه ټیسټونه هم واخیستی شو. خلک پکې شړشوتۍ پاسوي جي خلک پکې خوشحالیانې کوي خلک پکې ګډاګانې کوي جي خلک پکې ډانسونه کوي خو نه دو پکې انساني خدمت کوي جي او هغه انساني خدمت چې موږ کله په هسپتال کې جي چې د یو غریب د بلډ ضرورت دی جي نو دغه ټایم کې هېڅوک هم نه تیار او ماشاءالله د بلډ هیرو چې کم کمپین روان دي دا غالبا 5م کمپین دی جي چې موږ باندې موږ وکړو جي موږ ځان حاضرو نن راغلي جي ته ملګري درمان هاسټل کې جي زما پسند کې ولاړ جي دا سټوډنټان دي ملګري دي دوست هم خبر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور طبیعت ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو سټوډنټ یې درمان؟ نه زه خو اصل کې ډیری کار سټوډنټ یم او د بلډ هیرو ټیم کې یم دلته ممبر یو دلته راغلی اوسه. دا راته ووایه خلک په دې مناسبت سره خلک ډانسونه کوي جي څو پکې تماشې کوي او تاسو پکې دونه ښه کار کوئ ماشاءالله څه ویل پرې غواړئ جي؟ بالکل تاسو ښه پته ده چې کله چې د کال بدلیږي نو خلک کم شاشوتۍ چې دغه کوي آتشبازي کوي او دا نور پروګرامات ارینج کوي نو د دې مناسبت سره زمونږ بلډ هیرو والا دا سوچ وکړو سویپ بای تیرینګ وکړو چې دغه شانتې مونږ خو هسې کمپین د دې بلډ ګروپ کوو نو په کار ده چې مونږ د دې کال په شپه باندې مونږ بلډ ګروپ کې دغه وکړو کمپین وکړو په دې هاسټل کې انساني خدمت دپاره نو تاسو ښه پته ده چې نن سبا هسپتالونو کې څومره مشکلات دي د بلډ دا مونږ دا کار کوو نو مونږ ته پته ده چې څومره خلکو کې اصل کې اویرنس نشته دلته پوهه نه دي لکه اصل کې په خپله چې چا بلډ نه وي ورکړی نو هغه یېرېږي کسان چې مونږ بس بیمار شو خو په دې کې هېڅ مسله هم نشته چې څوک بلډ هم ورکړي د هغه سره صحت نور هم ښه کېږي. دا راته ووایه خلک پکې ډانسونه کوي جي آتشبازیانې کوي دا خلکو ته څه ویل غواړي؟ بالکل ورته وایم چې اصل کې زمونږ د زندګۍ نه یو کال کړ شو په دې باندې مونږ له خوشحالي نه ده پکار تاسو غټه څپېړه ورکړه دې خلکو بالکل اصل کې انساني خدمت پکې پکار دی زمونږ سره مرسته کوي چې کم ځای کې ډېر خلک پاتې کېږي نو مونږ ترې وایي مونږ به ځو خیر دی په دې کې خو مونږ سره نور څوک تعاون خو نه کوي خو خپل تعاون کوو او ځو ورله نو پکار ده چې داسې قسم پروګرامات پکې ارینج کېږي. ډېره مننه ډېره شکریه. خوشحاله که دا وخت جي موږ سره ولاړ درمان سټوډنټ هاسټل سټوډنټ جي دې نم ساور جي ستاسو څه خیالات دي په اړه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم کاشف دی او موږ د بلډ هیروز کمپین ډېر زیات مشکور یو چې هغوی دلته راغله او تاسو مخکې څنګه چې خبره وکړه
د هپی نیو ایئر په شپه باندې خلک لکه آتشبازي کوي، یو څه کوي بل څه کوي، ډانسونه کوي. نو تاسو زمونږ دا خدمت وکړو او یوازې دا خدمت نه، موږ ټولو له پکار ده چې انساني خدمت کوو. که هغه بلډ ګروپ ورکول دي فار ایگزامپل بل څه خدمت دی د چا دغه دي، هر څه به مونږ په انساني خدمت کوو. او ستاسو مونږ ډېر زیات مشکور یو چې دلته تاسو راغلی او د 101 پورټي سټوډنټانو دغه بلډ ګروپ هم چیک کو او انشاءالله چې څه دغه هم تاسو ته راځي او پازیټیو دی. زما په خپله ډېر ټول بلډ ګروپ دلته موجود دي، تاسو کال کولی شئ او مونږ بلډ ګروپ ورکوو. دا راته ووایه په دې شاه زلمي په دې چې خلک ټیک ټاک له سر خوړلي له منډه وایي، پبجي له منډې وایي، پوه شوې، په دې یخنۍ کې بړستل نه منډې وایي. او دا وګوره ماشاءالله ټولې شاه زلمي ټول ینګ جنریشن راغلی دی بای ټیسټ دی په اړه. نو انټرټینمنټ پکار دی، خیر داسې لږ گیم کول یا لږ ټایم ورکول ټیک ټاک ته یا څه ته دې باندې هم دغه نه کوو. خو لکه انساني خدمت کول پکار دی اصل کې، ځکه چې نه اوس خو نور څه پاتې نه دي، صرف انسان دغه کې مسلمانانو کې مونځ پاتې دی او انساني خدمت پاتې دی. او زمونږ د ای په منځ کې نور څه پاتې نه دي، زه ویلی نه شم او تاسو ته هر څه پته ده که نه. شارټ پیغام شاه زلمو ته څه ویل؟ نو دیو ته زما دا پیغام دی چې بلډ ورکوئ، په دې باندې یو انسان زندگی په بچ کېږي او چې د یو انسان زندگی دې بچ کړه نو ټول انسانیت دې بچ کو. ډېره مننه، شکریه، خوشحاله اوسې، ډېر عزتمن شي. یو ملګری بل هم ولاړ دی چې قدرمن کتونکو یو ملګری بل ولاړ دی، دې سره هم خبرې اترې کوو. جي څنګه ورور؟ خیر دی، تاسو ښه؟ طبیعت ښه دی؟ خیر دی جی. نام هم سره؟ زما نوم محمد قاسم دی. تاسو هم درمان هاسټل کې؟ او جی موږ هم یو. څه ویل غواړي جي د بلډ هیروز کمپین په اړه؟ موږ یې ډېر زیات اپریشیټ کوو ځکه چې په دې یخه یخنۍ کې سیند غاړه هم ده که نه، پنجګوړۍ سیند په غاړه دي او دلته ډېره زیاته یخني ده او دوی راغلي دي دلته بلډ ټیسټینګ کوي په دې ټایم کې او ګوري کوي هر چا ته ضرورت وي، د هر او پازیټیو وي، بي ای د وینې ضرورت وي نو هغه راتلی شي او هر ټایم دی کال کولی شي، هغوی وتلی شي. تاسو ټیسټ ورکوس؟ جی موږ ټیسټ نه دی ورکړی خو ټیسټ بلډ راته معلوم دی بي پازیټیو دی. که هر چا ته هم ضرورت وي موږ کال کولی شي، موږ په اني ټایم ورتلی شو انشاءالله. انشاءالله یو سټوډنټ د بل ولاړ درما سټوډنټ هاسټل په دې یخنۍ کې جي ډېره یخني هم کېږي. بهرحال هغې څه مې دوه کمنټس اخلم. جي تاسو د کم ایونټس نن دې په اړه تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د قائد اعظم انټر کالج سټوډنټ یم، ریسنټلی دی درمان هاسټل کې اوسېږو. دا درمان هاسټل چې سټوډنټ لپاره ډېر بهترین اپرچونټي ده. کم چې سټوډنټ زما اواز اوري کیمرې په ترو نو هغو ته زما ریکویسټ دی چې دې هاسټل ته راشي، دې ملګری کې دې په شان بل هاسټل شته هم نه. او بل صاحب صاحب چې کومه دی نو هغه دې هاسټل لپاره ډېرې هلې ځلې کوي د انسانیت دپاره. نن چې کومه د بلډ ګروپ کمپین چې کوم دلته راغلی و دې دپاره نو دلته تقریبا 200-300 کسانو بلډ ګروپ چیک کو او دلته دونه وینه ده لکه څونه چې دا پنډکوړه دی. هر ټیم چې کوم دی نو تاسو راتلی شئ، دې بلډ ګروپ والا چې کومه دي نو دا راته ووایه ستاسو نه ټیسټ واخیستو څه راغی؟ زما بي پازیټیو دی. چېرته ډي ایچ کو هاسپیټل کې ضرورت راغی د یو غریب نو ځان به رسوئ؟ انشاءالله سپیډ اپ لایټ سره به ځو، هغو له به وینه ورکوو. دې کې چې کوم دی نو هېڅ قسمه تھریټ نشته را. دا چې کوم دی نو خو انسانو سره واپس هیلډ کېږي او هېڅ قسمه څه تھریټ یې نشته. ډېره مننه، شکریه، الله دې خوشحاله کړي. ډېرو عزتمندو کتونکو زما په څنګ کې ولاړ جي مهران، دا ټول کریډټ چې دی دا دوی ته ځي، پوه شوې. د بلډ هیروز انفارمیشن هیډ دی مهران بای، مهران الله اسد بای یو خو د ډېر مشکور یم چې په دې یخه یخنۍ کې او بیا د پنجګوړۍ په غاړه تاسو یو داسې غټ پروګرام ارینج کو او په هغې کې یو څلوېښتو ټیسټونه مو واخیسته همیش په شان. نن ستاسو 5م کمپین دی، زه خو ستاسو ډېر مشکور یم، ممنون یم چې داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه ارینج کوئ. جي مختصر پې څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مهران الله اسرت دی او زه د بلډ هیروز ټیم د انفارمیشن هیډ یم. ډېر خلک خو موږ پېژني، موږ د سوشل میډیا په تھرو باندې موږ اویرنس خورو او دا زموږ 5م ایونټ دی
دیر لویر کې موږ اوسه پورې 600 پلس کیسز چې کوم دي کلوز کړل دي فیلانتروپیکل مطلب هغه پری اپ کاس باندې موږ د سوشل میډیا په تھرو باندې د خلکو نه بلډ اخلو ته وایا درمان اثر چې کم صحیح باید پوه شي د خو ماجله په کووډ 19 کې چې کم بلډینګ ورکړه پوه شو پر سخت حالاتو کې ول ډیر ډیر مخاورس خلک د بیروکریټ شته کنه ډیر غړ خلک دي خو پاو کې ځل نشته کم چې د انسانيت ته پوه شي کم چې د غریب ولسته کم چې د یو کونډه رنډ دي کم چې د یو ارفین د یتیم دي دی پاواله ډیر خلک خو موږ پیژني موږ د سوشل میډیا په تھرو باندې موږ اویرنس ورو او دا زموږ پنځمې ایونټ دی دیر لویر کې موږ اوسه پورې 600 پلس کیسز چې کوم دي کلوز کړل دي فیلانتروپیکل مطلب هغه پری اپ کاس باندې موږ د سوشل میډیا په تھرو باندې د خلکو نه بلډ اخلو او جی بس اینه چې کوم نه مونږ اني ټایم ورکو اویلیبل څه ټایم مونږ کال کوي او د انسانيت خدمت چې کوم دا ټول ضروری کار دی چې چا د انسان ژوندۍ بلکې لکه د ټول انسانيت بچ کړي نو ار ټایم چې کوم نو زه ان شاء الله تیار یم او اینه به ورکوم ډیر مننه شکریا الله هم د شان ساته دا وخت جی یو ملګری بل وړاندې سم یو 100 کمنټس اخلم جی دا جی تاسو زمانه نو په ولاره او زبر دا وایم چې دا ډېر ښه کار دی او مطلب ډېر د پیدا کار دی ځکه چې د یو انسانیت مطلب د یو انسان بچ کول د ټول انسانیت بچ کول دي او دا خو ډېر زبردست کار دی نو ان شاء الله دې لپاره موږ تیاری ما په خپل چې کوم دی خپل ټیسټ وکړو او ما خپل وینم ګروپ هم معلوم شو زما او پازیټیو دی نو ان شاء الله چې کلم ضرورت راته زه تابعدار یم د خیر سره چوب د درمان کې او چې موږ هم دی درمان کې 4 میاشتې مو شو چې پکې یو چې الله خوشاله غډیر عزتمن شي الله دې خوشاله کا عزتمندو کتونکو څنګه تاسو کته درمان اثر چې کوم سټوډنټانو دا ونمږه کمنټس واغسته ډېرې ښې خبرې وکړې زموږ پسند کې ناز جی د درمان سټوډنټ هاسټل منیجمنټ ډایرکټر دی جی چا نه پټپنانه دی جی یو ځلانده ستوری دی د دیر او په دیر کې ډېر صاحب جدا د مخاورس خلک اوسي خو داسې یو شخصیت زموږ پسند کې موجود دی جی چې د انسانیت ډېر زیات کارونه کوي جی څنګه تاسو کووډ 19 وکړو او نن چې کوم هیپي نیو ایئر دی کم چې سبا شروع کیږي یک ساعت پس شپې ډېر نه وخت ټایم دی زموږ پسند کې نه جی منیجمنټ ډایرکټر صاحب هم خبرې کوو نن چې کوم د بلډ هیروز کمپین روانو پاکي یو سلسلويخ سټوډنټانو یې واغسته هغه ټیسټونه واغسته ان شاء الله ادله چې کم ډي ایچ کو هاسپټل کې یا نور دي د بلډ ضرورت راځي نو هغه ورته ان شاء الله بلډ ورکړي جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ډېر مشکور یم ځکه تاسو هلې ځلې چا نه پټفنان نه دي او بیا تاسو په موږ باندې غږ وکړو موږ په دې توره شپه لبیک وګورالو جی څه خیالات تاسو لرئ د بلډ هیروز کمپین په حواله او د خپل درمان سټوډنټ هاسټل په حواله د ټول ناول خو زه ستاسو عطاالرحمان بھائی د پښتو پوینټ ستاسو د پوره ټیم د ثناء الله بھائی ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په هره موقع ډېر په نیمګړي جواب باندې تاسو موږ ته دلته حاضر شوي زموږ پیغام هم په هر وخت کې قام ته رسولی دی د بلډ هیروز په حواله سره به زه دا ووایم چې نن چونکې د نوي کال شپه ده او دا په دنیا کې په مختلف طریقو سره دا مناویږي او بیا دا ټرینډ وسرورو زموږ د علاقې ته هم راغی چې په دې کې آتشبازي او په دې کې ډانس غانې میوزیک او دا یو رواج جوړ شوی دی نو د سټوډنټس دلته یو مطالبه وه چې مونږ دلته یو پروګرام وکړو دا هغه مطالبه مونږ پوره کړه خو هغه مطالبه مونږ په دې صورت کې پوره کړه چې سټوډنټس ته یو د سوشل ورک یو پیغام ورکو دلته هم د هغوی د بلډ سیمپلینګ وکړو او د هغوی بلډ ګروپ هم معلوم کو او دغسې د هغوی ډیټا زموږ سره راله د دې نه مخکې مونږ د مختلف هاسپټل سره زموږ کنټیکټ نمبر شته چې د چا هم بلډ پکار شوی د نیمې شپې مونږ په 1 بجه 2 بجې هم سټوډنټ لیږلی دی او اوس زموږ څخه خو باقاعده ډیټا راله دې کې چې چا عمر د 17-18 سال نه اباو دی نو هغه به انشاءالله مونږ هر وخت به د دې قام خدمت ته مونږ حاضر یو ٹھیک شو سیف صاحب دا راته ووایي د 100 سټوډنټانو بلډ ګروپینګ ټیسټینګ وشو بله دا خبره چې بیا کله ضرورت راځي هسپتال ته یو غریب ته یو نیمګړي نیمه خوا ته نو تاسو به کسان ورکوئ جي
بالکل دا خو په دغه مقصد باندې مونږ وکړه چې دا بلډ ګروپ مونږ په دې مقصد سره معلوم کوو. مونږ 140 سټوډنټس دي، د هغې مونږ بلډ ګروپس نن معلوم کړل او دا ډیټا زموږ سره راله. نو په دې کې چې د چا هم پکارېږي انشاءالله زموږ خپل ترانسپورټ او خپل سورسز باندې به مونږ هغوی ته ځان رسوو. نه به د هغوی د ګاډي ضرورت راځي، نه به د هغوی د روپو ضرورت راځي، نه به د هغوی د وینا. خو چې مونږ ته خبر اګه په سوشل میډیا باندې هم مونږ ته خبر میلاو شوی ستاسو په تور باندې، تاسو په اکثر زما سره د خبره د دې معامله کې په رابطه کې. نو تاسو چې کله مونږ کوشش کړی چې زموږ سره سټوډنټ دي، مختلف پیجز دي، ګروپس دي، نو هغه چاته چې ضرورت یې هغوی ته پته هم نه او زموږ سټوډنټ مونږ ور رسولی، مونږ د هغه مدد ته ور رسېدلي یو. صحیح شو، ډېره مننه، ډېره شکریه. الله دې راته ودان ساته. عزتمندو کتونکو، دا و ډایرکټر کوم چې دا نن چې څونه ښایسته پروګرام ارینج کړی دا کریډټ ټول دو ته ځي، ځکه چې 140 کسانو نن ټسټ واخیستی شو او انشاءالله چې څونه مو غریبو دغه راځي د بلډ ضرورت وي انشاءالله دوی به ورته پرووایډ کوي. زه ستاسو ډېر مشکور یم، د زړه نه ستاسو شکریا ادا کوم او انشاءالله موږ داسې ولاړو. زه په دا خبره لږه وکم تاسو د ټول کتونکو ته په دې کې څونه هم سټوډنټان یو دلته ضرور تاسو رالیږئ جي، دلته هر قسم فیسیلیټي شته. او بل دا خبره چې سوشل چې کوم اکټیویټیز کې ماشاءالله په ډېر غټ تعداد سره بل داسې په بل ځای کې ماته نه ښکارېدو چې کوم کار کوي، دا ډېر غټ کار کوي. په دې باندې په دو باندې موږ فخر کوو، ویاړ کوو او رب تاسو له وس طاقت درکړي چې دا سټرګل تاسو کنټینیو وساتئ. تاسو ډېره مننه، ډېره شکریه. او دا و جي د نن ورځې خپرونه جي خپل قربات او رحمان له ورکوي اجازت په ډېر بخښونکي رب جلال سپارم. شپه مو په خیر.